مجاهد و تاسو د روسانو د وخت ویډیوګانې وګورئ هلته دا تقریبا داسې د پوخ عمر سړی د ما خپل ورسره څو دفعې لیدلي په یو سفر ورسره تللی یم دا یې د معدې مریض و د دې په خاطر باندې چې دغه آب زمزم به همیش دغه اوبه څښلې ډېر خوراکي نه و ډېر د خوراک شوقي نه و قسم په خدای په یو بیروبار د کابل کې ډریور زنګ ووهه زه شاته سیټ کې ورسره ناست وم ډریور ته یې زنګ مه وهه د چا زړه بازار کې ارنډ مه وهه بس ځه د موټرو پسې ځه یعنې دا ټول افغانانو ته چا د سر سرفار کړی دی ډېر په موټر کې آهسته ته چې چاته ګارد ونه کم ارنډ ډریور ته اجازه نه ورکوله چې ارنډ ووهي وزارت کې بار بار دی به چې همیش راته چې بیرته به ته د محافظینو ته به دروازې کېلې نن خو به هم څوک نه یي منې کړي په تنګ کړي خو به هم نه یي هر څوک ملاقات ته راپرېږدئ هر څوک راپرېږدئ دا خو کولی شو چې د ځان ته هر رقم ژوند هر رقم سیکورټي برابر کړی وای خو دا خو له افغانانو سره د مینې په خاطر د یو مشر په حیثیت باندې د یو دلسوزه انسان په صفات باندې همیش په روغه جوړه کې په د جنگ په ختمولو کې د یو سپینګیري د یو مشر د یو ملک رول لوبولی ده جنرال سپوري ته مرکه کړې ده بخښنه غواړم ودرېږه د ډېرې خبرې کړي دي ډېر هر وخت کې د وزیرانو په جلسو کې په غونډو کې په تقریر تجګي دوی کومه ستغه خبره لیدله هر چاته د دوست आवाज کړی ده د دوست د ورور غږ ورته کړی همیشه د شفقت لاس کش کړی ده تاسو ماته یوه بیلګه د ده رامخکې کې دغه څو وخته مخکې شمشاد تلویزیون سره یې د مرکه او تاسو یې خبرې واورئ څومره صادقه څومره یو پاک نفسه مسلمان سړی او څومره په زړورتیا باندې خپل د مهاجرینو افغانانو ورونو دپاره غېږه خلاصه کړې وه ولې د هر چا په مرګ باندې سړی ووایي چې بس دومره بد الفاظ دومره هغه دا خوند نه کوي چې تاسو وروره لایفونه ګرم کړي دي او په اکسوم ورته کرښې راښ کړي دي عین عمل موږ نسو کولی دا خو ښه نه ده دا خو ګورئ موږ چې څوک چې له موږ نه د عزت او د هغه غوښتنه کوي بیا د بل مقابل عزت او احترام وکړي بد مې مه ستایه چې ښه دې ونه ستایم ته زما ښه ستایه نو زه به مجبوره یې تا بد ستایم نو دا خو په مونږ د یو مسلمان حق ده سړی چې لاړه بس لاړه ذاتي وروره بله د دعا حق ده په مونږ باندې دا جنازه چې د یو مسلمان بل مسلمان کوي دا جنازې کې څه شی دي خو جنازه کې خو دعا ده دعا ده ځکه هغه نور هیڅ نشي کولی د هغه د ښه او د بد دروازې نورې وتړل شولې غسل به هم ته ورکوې کفن به هم ته ورکوې خښې به هم ته جنازه کې به هم ته ګډون کوې د جنازې ګډون ته په ځان باندې پوه شه په جنازه کې ته څه وایې جنازه له الف نه تر یا پورې مړي ته دعا ده یا الله تی وبخې یا الله قبر منور کړې یا الله حساب او کتاب سره اسانه کړې له ګناهونو تیر شي نیکۍ یو په څو کې دغه دعا ده که ته مسلمان یې په جنازه پوهېږي خو جنازه دغه ته وایي والا ډېر د غم خبر و نن جنرال صاحب نه ده د غم خبر نه ده ورځ د غم خبر نه زړونه به غټ سره سات والا که دا دې ولې کاته کوئ د غم خبر نه دی ارمان او ارزو ده د وړستنې تر مرګ زر وارې ښه ده چې مسلمانو کلمه ویله د یو بل چا په لاس باندې د منزله لږ اسلام مطالعه کړي و ظالمانو زه تاسو ته حیران یم والله بالله په سمت الله همده مرکه کړې ده که څوک د سیاف صاحب پلوی نه که څوک د کرزي که څوک د دې نورو هغه وایي چې ګوره دغه ټولو سره ما څومره همکاري وکړه هلته خو یو بدلون راغی ځوانانو طالبانو هغه خو خامخا چې دی لکه وژل کېدلو بالکل بالکل ګورئ ملګرو مه کوئ د خدای روی ته وګورئ قرآن ته وګورئ و ظالمانو بالکل اختلاف ورسره وکړئ خو یو مسلمان ته چې دی باید په موږ باندې دوه حق لري
الله د ورته مغفرت نصیب کا. کوم چې ټپیان دي خدای دې د شفا وکا، اجل روغتیا دې خدای په نصیب کا. دا شینه مکه وي، د خدای ورته وګورئ. تاسو وګورئ همدغه ابو محمد جولانی هغه ټولو ملګرو ته ویل، ټولو کسانو ته ویل چې تیر نظام یو عسکر هم دغه نه کړی، ټولو عسکرو راغله او بیعت یې ورسره وکړ، د خدای وري دی، ټول ورسره ودرېده. دا حکومت بالکل حکومت جولانی چې حکومت جوړي، د پلویان، د قومندانان، د مجاهدین به په حکومت کې برخه نه اخلي. هغوی به د ناظرینو په شکل له حکومت نظارت کوي چې چا سره ظلم زیاتی ونه شي. چندرال صاحب ټولو ورسره په خپله باندې لکه بیعت وکړو، وویل چې موږ یعنې بل چا د واک لاندې اوس موږ وسه نه رسېده چې موږ مطلب هغه وکړو که نه، ځکه یو بل شخړه رامنځته کېده. عبدالله میاخیل صاحب، زه تا ته هغه خالي کوم، ته راشه ته